بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو دلته چې کوم پروګرام شروع کوو کوشش کوو چې سی آی ټي مخ ته ویسو. سی آی ټي دا خپله یو شارټ کورس دی چې تقریبا 6 میاشتې د دې ډیوریشن دی، وخت دی، او په دې کې چې کوم پروګرامونه کور کېږي د هغې آوټلاین به هم تاسو ته ولیکم. هغې نه مخکې راځم خپله سی آی ټي باندې لږ خبرې کوم چې سی آی ټي څه ته ویل کېږي. سی آی ټي سرټیفیکیټ in information technology دا یو سرټیفیکیټ دی چې مطلب ټوله دنیا کې عام یو سرټیفیکیټ دی. موږ تاسو که هر یو هیواد ته لاړ شو، هر مملکت ته لاړ شو، دا پیژندل شوی نوم دی. سی آی ټي ګلوبلی پیژندل شوی دی، نړیواله سطح باندې پیژندل شوی نوم دی. دا یو سرټیفیکیټ دی چې مطلب د معلوماتي ټکنالوژي برخه کې چې کله تاسو 6 میاشتې یا 7 میاشتې درس وکئ، هغې نه وروسته تاسو سرټیفیکیټ ویل کېږي. او چې کله یو کس سی آی ټي په صحیح شکل باندې وکړي، په مسلسل شکل باندې سی آی ټي وکړي، دې کې چې کوم پروګرامونه کور کېږي، نو هغه کس بیا کولی شي چې څه ناڅه په یو دفتر کې مطلب د آی ټي په حیث باندې کار وکړي، لکه آی ټي منیجر شو، مثلا آی ټي آفیسر شو. نو کریر خو د دوی آفیسر نه شروع کېږي چې اول به ټایپ آفیسر یې، بیا به داسې پسې مختلف. خو آی ټي برخه کې ورته خاص پرابلم نه لري. په یو دفتر کې د آی ټي برخه کې یو کس چې مطلب سی آی ټي نه فارغ وي، هغه نارملي کار کولی شي بغیر له دې نه چې هغه ته مشکل مخ ته لاړ شي یا هغه مطلب څه باندې ونه پوهېږي. نه، داسې نه ده. سی آی ټي چې یو سړی یو کس وکړي، هغه کولی شي دا مونږ چې نن سبا کوم عام دفترونه ګورو، هغې هر یو ځان لپاره یو آی ټي سیکشن لري. نو په آی ټي برخه کې نارملي ډېر ښه په اسانه باندې هغه کس کار کولی شي، او د کمپیوټر برخه کې به خاص ستونزه ونه لري. د دې 6 میاشتې ډیوریشن ده، او د دې لپاره موږ یو آوټلاین هم لرو چې مطلب دې کې څه کور کېږي. نو د سی آی ټي آوټلاین کې موږ سره دا د پروګرام دی چې اول موږ داسې کار کوو سټوډنټ لپاره انټروډکشن ټو آی ټي. خپله د آی ټي باره کې انټروډکشن وي چې هغه آی ټي کې څه کور کېږي، د دې باره کې څه نوټ دي، مطلب څه تیوري ده، همدارنګې څه عملي کارونه دي. نو اول موږ آی ټي انټروډکشن مکمل سټوډنټ ته کوو، تقریبا چې دا 2 هفتې 2 ویکس وخت نیسي، 2 هفتې وخت نیسي. بیا دې نه وروسته کې چې کله موږ انټروډکشن ټو آی ټي ختم شي، دې نه وروسته بیا موږ وینډو باندې کار کوو. وینډوز دلته چې کوم موږ وینډوز کور کوو هغه وینډوز 10 ده. اوس بازار کې مختلف قسمه وینډوز شته، وینډوز 8 شته دی، فار ایگزامپل 7 شته دی، همدارنګې ویسټا شته دی، ویسټا سره خوا کې ایکس پي شته دی. خو کوم چې نوی بازار ته کوم وینډو راځي، موږ کوشش کوو چې هماغه سټوډنټ لپاره کور کړو، ولې نوې ټکنالوژي کې سهولت وي. که موږ وینډوز 10 وګورو نسبت وینډوز 8 ته، نسبت وینډوز 7 ته، ویسټا ته او ایکس پي ته، په دې کې سهولت دی، په دې کې اسانتیا راځي، په دې کې مطلب لپټاپ کم چارج مصرفوي، په دې کې د کمپیوټر کمه حافظه مصرف شوې ده، ولې کار یې ټولو نه ښه دی، سهولت پکې ډېر دی. نو موږ دلته کې کوشش دا کوو چې وینډوز 10 سټوډنټ لپاره څه کوو، کور کړو، دې باندې کار وکړو. همدارنګې چې کله موږ تاسو وینډوز وکړو، بیا موږ تاسو یو بل سیسټم دی چې هغې ته ویل کېږي مایکروسافټ آفیس، یو بل کورس دی چې دا په تنهایی شکل باندې کېږي، خو په سی آی ټي کې موږ هم دا کور کوو. مایکروسافټ آفیس، مایکروسافټ آفیس کې مختلف قسمه پروګرامز دي، لکه موږ سره ایم ایس ورډ دی. دا ایم ایس د دې مایکروسافټ یو مخفف دی، لنډیز دی، یعنی مایکروسافټ. نو دا دې کې موږ سره ایم ایس ورډ دی، دا کور کوو. د دې نه وروسته کې بیا ایم ایس ایکسل دی، دا موږ سره په سی آی ټي کې کېږي. له دې نه وروسته کې موږ سره ایم ایس ایکسل دی، ښه ایکسل خو شو، ساري اکسس دی، ایم ایس اکسس. همدارنګې ایم ایس پاور پوینټ، او همدارنګې آوټلوک یو بل پروګرام دی، د هغې موږ تاسو کنفیګریشن کوو. نو دا موږ تاسو 3 نمبر آوټلاین کې دا 3 نمبر پروګرامز چې کوم موږ سره دي، هغه ایم ایس آفیس دی، مایکروسافټ آفیس دی. خپله آفیس د مایکروسافټ کمپنۍ یو تولید دی، دې باندې به بیا وروسته ډېرې خبرې کوو، دې باندې به کار کوو چې دې کې مطلب موږ تاسو سره 6 پروګرام راځي، خو هغه چې ډېر مهم دي لکه ایم ایس ورډ شو، ایکسل شو، مثلا اکسس شو،
پاور پوینټ شو آوټلوک شو دا موږ تاسو په سی آی ټي کې کوو په لو لیول کې مطلب دې سره صرف انټروډکشن کیږي آپشن یې ویل کیږي او دا مطلب کور کیږي بیا چې کله ډي آی ټي ته لاړ شي هلته بیا په دې کې پروجیکټ یا پروژې کیږي نو هغه بیا بېله خبره ده نو دې نه وروسته یو بل هغه موږ دلته لرو یو بل عنوان لرو یو بل ټاپک لرو هغې ته نیټورکینګ ویل کیږي څه ناڅه موږ تاسو په سی آی ټي کې نیټورکینګ کوو لکه لوکل ایریا نیټورک لکه لین موږ تاسو 2 یا 4 یا 6 یا داسې په یو دفتر کې څو کمپیوټر یې هغه به څنګه سره وصلو د هغې کنفیګریشن به څنګه کوو هغلته به موږ تاسو نیټورک څنګه جوړو یا مثلا وای فای نیټورک شو موږ تاسو سره دا وای فای نیټورک څه دی او څنګه جوړیږي دا به موږ تاسو کور کوو څه ناڅه به نیټورک کې کار کوو د ټایم یا د وخت مطابق همدارنګې انټرنیټ باندې موږ تاسو کار کوو په همدې سی آی ټي کې په انټرنیټ کې مختلف قسمه برخې راځي لکه شروع کې موږ تاسو ګوګل باندې کار کوو بیا مثلا یاهو باندې کار کوو مثلا جی میل باندې کار کوو مثلا هارټ میل شو مثلا فیسبوک آی ډي څنګه جوړیږي څنګه مطلب هغې په ورتلو باندې پیج پکې څنګه جوړیږي نو څه ناڅه انټرنیټ باندې کار کوو انټرنیټ سره هم زموږ تاسو انټروډکشن په همدې سی آی ټي کې کیږي له دې نه وروسته موږ تاسو دلته یو بل پروګرام د ډیزایننګ برخه کې موږ تاسو هغې نه کار اخلو نو څه ناڅه یو کس چې آی ټي کې کار کوي هغه ځینې بروشرې ځینې اعلانات مطلب یا ځینې نور کارونه د ډیزایننګ برخه کې هغه ضرورت پیښیږي نو فوټوشاپ هم موږ سټوډنټ لپاره کوو چې دا ځانګړی د ډیزاین لپاره دی نو موږ تاسو فوټوشاپ هم دلته کور کوو نو تقریبا 8 یا 8 پروګرامز دي چې موږ تاسو په سی آی ټي کې هغې باندې کار کوو یا ټاپکس دي چې هغې باندې موږ تاسو کار کوو مثلا موږ دلته کې څه ناڅه لکه کوډینګ باندې کار کوو نوټ پټ کې چې مطلب ایچ ټي ایم ایل شو او ډي ایچ ټي ایم ایل شو دا یو برخه د دې باندې موږ تاسو کار کوو همدارنګې موږ تاسو څه ناڅه چې موږ تاسو سره اپریټینګ سیسټم دی لکه ډاس شو فار ایگزامپل لکه لاینکس شو دې باندې موږ تاسو کار کوو نو دا 8 برخې موږ تاسو په 6 میاشتو کې کور کوو 8 ټاپک چې کوم موږ تاسو سره د په سی آی ټي کې ویل کیږي چې شروع موږ تاسو د انټروډکشن ټو آی ټي باندې کار کوو چې همدا به موږ تاسو د نن ورځې درس یې څه ناڅه به د آی ټي باره کې معلومات واخلو او بیا به وینډوز باندې کار کوو نو دا موږ تاسو سره آوټلاین شو عمومي شکل باندې اوس راځم آی ټي باره کې تاسو ته معلومات درکوم آی ټي مطلب انفارمیشن ټیکنالوژي په انفارمیشن ټیکنالوژي کې عموما موږ تاسو څه وایو موږ دا وایو چې فار ایگزامپل یو کس کمپیوټر خو په عام ډول باندې هر څوک پیژني چې کمپیوټر څه دی مطلب که تاسو د یو عام کس نه پوښتنه وکړئ عام تاسو د کمپیوټر باره کې څه ناڅه معلومات درکوي خو موږ په ډیټیلز باندې کمپیوټر باره کې اول معلومات حاصلوو بیا موږ تاسو راځو کمپیوټر کې وینډو باندې کار کوو لکه زه به راشم د کمپیوټر د خپل د تعریف نه به تاسو ته شروع وکړم چې مطلب کمپیوټر څه دی موږ تاسو کمپیوټر څنګه پیژنو عام کس ته که ته ووایې چې مطلب کمپیوټر څه دی هغه تاسو ته وایي چې یو برقي ماشین دی اتومات ماشین دی او یو څو برخې هم تاسو ته ویلی شي چې دې برخه کې کار کوي خو موږ چې آی ټي نه فارغېږو باید موږ مکمل معلومات د کمپیوټر باره کې ولرو د هغې ډیوایسو باره کې معلومات ولرو مطلب هارډویر سافټویر دیو کې موږ تاسو باید معلومات ولرو نو زه راځم دلته کمپیوټر لپاره یو ډیفینیشن کوم چې کوم موږ تاسو سره رسمي نړیوال شکل باندې کوم ډیفینیشن پیژندل شوی دی او موږ تاسو لاجیکلی هغه باید وپوهېږو چې مطلب کمپیوټر څه معنا موږ داسې وایو چې کمپیوټر از a device which accept the data, process the data and give us the result. دا متأثر رسمی تعریف دی چې په یونیورسټیانو کې مطلب په انسټیټیوټونو کې او هغه کسان چې کمپیوټر ساینس وایي هغې د تعریف سره ډېر ښه بلد وي نو موږ داسې وایو چې دا یو ډیوایس دی is an electronic device دی بغیر له برق نه هیڅ ډول کمپیوټر موږ تاسو سره کار نه کوي که چیرې موږ تاسو لپټاپ وي که هر ډول کمپیوټر وي که هغه حتما برق ته ضرورت لري یا بیټري ته ضرورت لري بغیر له برق نه هغه کار نه کوي نو موږ کمپیوټر از ان الکترونیک ډیوایس یو برقي وسیله ده which accept چې دا قبلوي د ډیټا معلومات اوس ډیټا څه ده که موږ نه څوک پوښتنه وکړي ډیټا مطلب انفارمیشن یا معلومات
خو دا ویل کېږي را مټریلز ته. را مټریلز مطلب خام مواد. نو ګورئ زه اکثره سټوډنټ ته داسې مثال ورکوم چې کله مثلا خام مواد مونږ څه ته وایي. فار ایګزامپل مونږ غواړو چې یو بروشر ډیزاین کړو، یو کتاب پوښ ډیزاین کړو، نو شروع کې خو هغې لپاره هغه مواد مونږ تاسو بې ترتیبه راټول کړو، یو څه کې ولیکو، یو ایډیا برابره کړو چې باید زه داسې یو څه ډیزاین کړم. نو هغه مواد مونږ د ورقې په مخ باندې ولیکو. بې همدغه مواد چې مونږ د ورقې په مخ باندې لیکلي دې باندې لا کار نه شوی، پروسس شوي نه ډیزاین شوي نه، دې ته را مټریلز ویل کېږي، خام مواد. بیا دغه را مټریلز مونږ کمپیوټر ته د یو پروګرام په واسطه باندې داخل کړو چې کله داخلول او ډیزاین او ترتیب دې ته بیا پروسس ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ پروسس ویل کېږي. نو اول مونږ ډیټا انټر کوو، بیا هغه پروسس کوو. چې کله دا پروسس شي، د پروسسینګ نه وروسته همدغه ډیټا بیا مونږ تاسو ته یو ریزلټ راکوي. نو کله چې مونږ تاسو دا هر څه ترتیب کړو، نو هغه به بالاخره مونږ تاسو پرنټ کوو، او دغه پرنټینګ چې مونږ تاسو سره وشي همدغه یو ریزلټ ده. نو د کمپیوټر ټول کارونه چې دي همدغه درې برخو باندې مخ ته ځي. اول به را دې ته به ډیټا انټر کوي، نمبر 1، دویم به هغې باندې پروسسینګ کوو، او دریم به هغه به مونږ تاسو ته څه کوي؟ ریزلټ به راکوي. هره برخه د کمپیوټر چې تاسو وغواړئ د همدې برخو نه جوړه شوې، ځکه د کمپیوټر پروګرامینګ همداسې شوی چې هغې ته به را مټریلز واچوئ، هغې باندې پروسسینګ کوي، هغه به مونږ ته ریزلټ راکوي. نو ګوره څومره ساده او سمپل تعریف دی. مونږ وایو چې کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس which accept the data، چې خام مواد قبلوي، پروسس د ډیټا، او هماغه ډیټا په واسطه زمونږ په واسطه هماغه ډیټا پروسس کوي، یا خپل پروسیسر هم لري په داخل کې، and give us the result، او بالاخره مونږ تاسو څه راځي؟ نتیجه راځي. نو دا مونږ تاسو د کمپیوټر یو تعریف شو چې مونږ تاسو دا کمپیوټر دا تعریف زده کو. نو لاجیکل تعریف دی، منطقي تعریف دی، هر ځای کې هر څوک ورباندې پوهېږي چې مطلب تاسو تعریف کوي. نو بیا د دې مطلب دا مونږ تاسو سره انالایزینګ د دې تعریف وشو چې دا ډیټا مطلب څه، بیا پروسسینګ څه، او ریزلټ څه. پروسس لکه مونږ تاسو چې ورباندې کار کوو، جریان دغه ډیټا چې مونږ د کمپیوټر ته ورچو، کمپیوټر خو ځان سره قبلوي دا معلومات، هغه خپل پروسیسر لري، هلته یې قبلوي ځان سره. بیا مونږ دې باندې کار کوو. د کوم وخت نه چې مونږ تاسو دې باندې کار شروع کړو په کمپیوټر کې، تر کوم وخته چې نتیجه راځي، همدغه جریان ته پروسسینګ وایي، پروسیجر پروسسینګ. او ریزلټ خو چې کله مونږ تاسو ته هغه فایل هغه هر څه ترتیب شي، یا پرنټ یې کړو، یا مطلب ډیجیټل هغه استعمالوو، هغې ته به څه ویل کېږي؟ ریزلټ ویل کېږي. اوس به راشم مونږ تاسو وایو چې کمپیوټر ټایپس، کمپیوټر څو قسمونه لري. نو تاسې بازار کې که تاسو وګورئ په سلهاو قسمه کمپیوټر شته دی، مختلف ځایونو کې هغه یوزیج لري. خو عموما چې موږ تاسو سره کوم فزیکلی دا کمپیوټر ګورو، دا بیا په څلور برخو باندې تقسیم شوی دی، چې اول دې ته ویل کېږي ډیسکټاپ کمپیوټرز، دویم لیپټاپ کمپیوټرز، او دریم مونږ تاسو سره دی پلم ټاپ کمپیوټرز. دا انټروډکشن ټو آی ټي دا ډېر مهم بحث دی. دې کې باید مونږ تاسو خامخا څه ناڅه معلومات ولرو. چې یو کس غواړي چې مطلب هغه وي چې زه آی ټي نه فارغ یم، آی ټي باندې پوهېږم، آی ټي برخه کې کار کوم، نو هغه به د آی ټي باره کې فول انفارمیشن ولري. نو موږ سره پلم ټاپ شو، او یو بل قسمه کمپیوټر دی هغې ته ویل کېږي پی ډي اے. د پی ډي اے مطلب دی پرسونل ډیجیټل اسسټنټ، داسې یو څه دي. نو ګورئ موږ تاسو په دې بازار کې چې اوس کله کمپیوټر چا لپاره رانیسو، یا کمپیوټر اخلو، یا دفتر لپاره خریداري کوو، یا مطلب چا لپاره خریداري کوو، نو هغه نه موږ پوښتنه کوو چې ورور ته سره کوم کمپیوټر غواړي، یا مطلب تاسو سره کوم کمپیوټر غواړئ ځان لپاره راونیسئ. نو بازار کې خو کمپیوټر ډېرې زیاتې وي، نو هغه نه پوهېږي چې مطلب د څه ډول نه مطلب څه دی. نو ګورئ موږ ورته بیا معلومات ورکوو چې موږ سره دا قسمه کمپیوټر شته. په ټوله دنیا کې څومره کمپیوټر چې موږ تاسو ګورو په دې څلور برخو باندې تقسیم شوي دي. اول ته ویل کېږي ډیسکټاپ کمپیوټر. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ویل کېږي پارټیبل کمپیوټرز. مطلب څه؟ مطلب دا چې دا د دې هر یو جز جدا جدا بیل بیله حصه لري.
لکه موږ او تاسو سره د دې سی پی یو شوه نو سی پی یو د دې جدا ده د دې موږ او تاسو سره فار ایگزامپل یو سکرین دی دا سکرین یې جدا حصه کې دی موږ او تاسو سره موس دی موس له جدا حصې نه دی او کیبورډ د دې به جدا وي دا به ټول موږ سره پارټیبل وي جدا جدا بخشونه به لري نو دا عموما دغه ډول کمپیوټر ته موږ څه ویل کېږو ډیسکټاپ کمپیوټر وایو او ډیسکټاپ له نوم نه معلوم دی هغه کمپیوټر چې په یو ډیسک باندې یو میز باندې موږ تاسو سره ترتیبیږي نو هغې ته څه ویل کېږي ډیسکټاپ کمپیوټر اوس ډیسکټاپ ډېر قسمونه لري سوپر کمپیوټر دی دې کې مینی کمپیوټر دی لکه تاسو په خانو کې یو ډول غټ کمپیوټر یې کتلی وي هغه هم ډیسکټاپ کې راځي نو څومره ډولونه د کمپیوټر چې موږ تاسو بازار کې ګورو هغه دا پارټیبل وي جدا جدا وي هغې ته موږ څه وایو ډیسکټاپ وایو بل پلم ټاپ دی هغه جوین پارټس دی د هغې ټولې حصې سره یو شی دي لکه د دې سکرین شو د دې سی پی یو یا سیسټم شو سیسټم یونټ شو یا ماوس شو یا کیبورډ شو دا به ټول یو ځای جاین وي او انتقالولو کې موږ او تاسو لپاره د هغې کې سهولت دی او په لیپټاپ کې یو خبره بله هم اضافه ده چې دا به ځان لپاره یو ځانګړې بیټري ولري نو بیټري موږ او تاسو به چارجز هم ساتي نو لیپټاپ مطلب لیپ ویل کېږي سهولت ته لکه موږ تاسو یو څه په سهولت باندې یو ځای نه بل ځای ته انتقالولی شو یا وزن یې کم وي نو دې ته لیپ ویل کېږي ټاپ مطلب موږ تاسو هر ځای کې دا کارولی شو دا نوم ورکړل شوی دی مطلب جوین پارټس کمپیوټرز هغه چې هر څه سره ټولې حصې یو شان وي لکه زموږ تاسو مخ ته چې دا کمپیوټر ایښی دی ته لیپټاپ ویل کېږي بل ډول دې ته ویل کېږي پلم ټاپ ته مینی کمپیوټرز هم ویل کېږي مینی کمپیوټرز یعنی واړه سایز کمپیوټر د دې لیپټاپ واړه سایز کمپیوټر چې کوم بیخي کم وزن ولري هغې ته څه ویل کېږي پلم ټاپ کمپیوټرز ویل کېږي نو د دې وزن چې وي مطلب لیپټاپ نه کم وي سایز یې کم وي او د بیټري بیا د دې د ټولو نه قوي وي دا بیا عموما اټومز بیټري لري اټومیک بیټري لري او هغه ډېر زیات کپیسټي د چارج لري چارج ډېر ساتي پلم ټاپ کمپیوټر چې دي دا که موږ تاسو داسې لنډ داسې زده کړو چې دا بزنس دنیا کې بزنسمینان چې وي هغه ډېر استعمالوي دا بزنس دنیا کې د استعمال ډېر زیات دی لکه ځکه وزن یې کم دی چارج ډېر ساتي او بله خبره دی پلم ټاپ کې دا ده چې دا سمارټس دي ډېر سمارټس دي ښکلي دي لکه تاسو دا اپل کمپنۍ والا کمپیوټر چې ګورئ نو دا موږ سره عموما پلم ټاپ کې راځي بل ته ویل کېږي پیډیا یا پرسونل ډیجیټل اسسټنټ نو دا ډېر ساده دی دا موږ تاسو سره عموما هغه کمپیوټر دي چې کوم موږ سره ټچ دي د دې به سکرین عموما ټچ وي سکرین به یې څه وي ټچ به وي او ټولو کې ورکوټې سایز همدا لري همدا موږ سره دا پی ډي ای لري لکه تاسو سره دا څومره بازار کې چې سمارټ فون دي دا سمارټ فون نو دا موږ سره ټچ سکرین کې راځي دا ټول موږ تاسو سره پی ډي ای کې راځي او خپله پی ډي ای کله چې تاسو مارکیټ ته لاړ شئ وایي چې زه پی ډي ای والا کمپیوټر غواړم تاسو به د هغې سمپلې وښي چې دا سمپلې دي او نو هغه واړه دي لکه څنګه چې موږ تاسو دا زموږ سمارټ فونې دي دا موبایل دي نو دې ته پی ډي ای ویل کېږي نو دا څلور ډوله موږ تاسو کمپیوټر چې په دنیا کې ګورو ټول په همدې باندې تقسیم شوي دي نو د دې لپاره ګوري چې تاسو ته لږ ذره ښه دا واضح شي دلته کې ما سره د دې څه پکچر شانتی شته د سمپل شته زه به تاسو د دې سمپل هم پکچر کې وښیم نو تاسو به ورسره ښه بلد شئ لکه زه راځم دلته ګلري ته ګلري کې کمپیوټرز ته راځم اول به زه دلته راشم لیپټاپ کمپیوټر ډیسکټاپ کمپیوټر دا یو ډیسکټاپ دی نو ډیسکټاپ خو عام کمپیوټر دي دا څومره چې موږ تاسو ګورئ دې ته ډیسکټاپ ویل کېږي پخوانی ماډل یې دې شکل کې به راتلی یو منیټر به ورسره کیبورډ به ماوس به داسې نور اجزاوې به وي لکه دا یو موږ تاسو سره بیا هغې نه وروسته دا لیپټاپ دي موږ تاسو سره دې ته لیپټاپ ویل کېږي دا لیپټاپ دي مختلف ډولونه لري بیا ګوره د ډیسکټاپ موږ تاسو سره داسې پارټیبل وي لکه دی ښه سمپل دی دا یو ډول دی مطلب سکرین شو دی سیسټم یونټ شو دې ته وروسته راځو دې باندې بیا کار کوو کیبورډ شو ماوس شو نو دا موږ تاسو سره یو څو ډوله کمپیوټر وي لکه د لیپټاپ دلته ما سره نور سمپل هم شته دی دا ګوره دا موږ تاسو لیپټاپ کمپیوټر دی موږ تاسو ډېر زیات استعمال فلحال د همدې دی دې نه وروسته پلم ټاپ داسې واړه شانتې کمپیوټر دی لکه دا یو ډېر ښه زبردست او سمارټ کمپیوټر دي چې لکه بزنس یا تجارت دنیا کې د دې نه ډېر زیات استفاده کېږي واړه سایز دي مینی سایز دي او بل موږ تاسو سره پی ډي ای دی یا ټچ پاډ دي ټچ پاډ هم ورته ویلی شو
نو دلته کې ما سره د دې لپاره هم څه پکچر وي دا دی ټچ پډ نو خپله ټچ پډ دا یو دی دې ته ټچ پډ لکه د ایچ پي کمپنۍ دی ګورې موږ سره نو دا هر څه دغه لایټ پین چې دی موږ تاسو سره دې باندې موږ تاسو دې باندې کار کوو دا یو کمپلیټ ټچ پی ډي آی کمپیوټر دی او داسې نورې سمپلې لکه موږ او تاسو دا ګورې د سمپلې دا ټول دا موږ سره یو پی ډي آی کمپیوټر دی دا پی ډي آی دی دا پی ډي آی دی دا یو پی ډي آی دی فار ایگزامپل دا پی ډي آی دی دا پی ډي آی دی او دا چې دی پلم ټاپ دی دا یو نو ګوري لکه د آیفون چې موږ تاسو ګورو دا ټول پرسنل ډیجیټل اسسټانټ کې راځي مطلب واړه سایز کمپیوټر دی موږ تاسو ورته ځان سره انتقالولی شو دا نوې ټیکنالوژي راغلې ده تاسو به د دې باره کې معلومات هم لرئ یو سکرین دی دواړه طرفونو نه تاسو کار کولی شي شیشې غوندې نیو ټیکنالوژي ده نو دا هم یو پی ډي آی کمپیوټر دی موږ تاسو سره نو دا د کمپیوټر باره کې لږ څه معلومات نو موږ تاسو به داسې کوو چې لږ لږ به داسې دا ډیفینیشن یې وایو د تیوري به وایو او نور به عملي کار کوو اوس راځم وینډو تاسو ته شروع کوم وینډوز 10 وینډوز لپاره به ډیفینیشن بل ورځ تاسو ولیکم چې بیا دا تیوري زیاته شي نو بیا درس داسې بورینګ وي که نه خستکونه تمامیږي نو دا به موږ تاسو نن پرېږدو را به شو زه به تاسو عملا وینډو باندې کار شروع کوم نو په وینډو کې اوله خبره موږ تاسو سره دا انټروډکشن ده چې موږ تاسو دا سکرین وپېژنو چې د سکرین کې موږ تاسو سره څه خبرې دي سکرین کې څه دي دا سکرین ته موږ راځو موږ او تاسو باید دا وپېژنو تو ټول ساده او اسانه خبره دا ده چې موږ او تاسو دلته راځو د سکرین ته زموږ عمومي نوم ډیسکټاپ دی یا دې ته اصلا ایکسپلورر ویل کېږي ځکه موږ او تاسو که موږ وایو چې دا زموږ ډیسکټاپ دی او کمپیوټر لپټاپ دی نو دلته کې دا آیډیا نه لري دا سکرین دا چار چوکاټ دا څومره ساحه چې تاسو ګورئ دې ته ایکسپلورر ویل کېږي څه ورته ویل کېږي ایکسپلورر یا کنټاینر ورته ویل کېږي کنټاینر مطلب دغه هر څه چې تاسو په دې کمپیوټر کې ګورئ داخل د ایکسپلورر پراته دي چې هغې ته کنټاینر ویل کېږي نو دې ته مختلف اصطلاحات کارولی کېږي چې ډېر مشهور دا ډیسکټاپ او ایکسپلورر دی یعنی دا چار چوکاټ دا زموږ سکرین دا ټولې ساحې ته په عمومي شکل باندې څه ویل کېږي ډیسکټاپ یا ایکسپلورر نو هغه کسان چې کمپیوټر ساینس کې وي هغې به ورته ډیسکټاپ نه وي هغه ایکسپلورر ورته وایي ځکه دا لږه پروموټډ اصطلاح ده دا یو نو دا زموږ تاسو ایکسپلورر شو او چې کله د ایکسپلورر ته راشو دا په مختلفو حصو باندې تقسیم شوی دی کله چې تاسو دلته راشئ دا ماوس ته حرکت ورکوئ زموږ سره دلته یو سیمبول داسې مخته ځي یو آیکن داسې مخکې ځي نو دغه علامې ته په کمپیوټر ساینس کې پوینټر ویل کېږي څه ورته ویل کېږي پوینټر مطلب نښه کوونکی موږ تاسو کومه برخه نښه کوو هملته ډبل کلیک کوو بس هماغه یا مطلب رایټ کلیک کوو اوپن یا ډیلیټ یا داسې د اپشن دي وروسته را روان دي ټول به یو کار کوو نو زموږ تاسو دا د ماوس کوم سیمبول چې دی ماوس سیمبول دې ته پوینټر ویل کېږي څه ورته ویل کېږي پوینټر نو دویمه برخه موږ تاسو په دې ډیسکټاپ کې په دې ایکسپلورر کې داسې شکلونه ګورو لکه فولډرې دي داسې دې ته په عمومي شکل باندې څه ویل کېږي آیټمز ورته ویل کېږي آیټمز نو یعنی ډیسکټاپ آیټمز یا ایکسپلورر آیټمز نو ډیسکټاپ آیټمز دي موږ تاسو سره بیا خپله دا ډیسکټاپ آیټمز چې دي په دوه برخو باندې تقسیم شوي یو ډول ته فولډرز ویل کېږي او بل ته آیکنز ویل کېږي فولډرز هغه ورکوټی بکس دی چې د هغې داخل کې زموږ تاسو ډیټا یا سټوریج یا معلومات ذخیره کېږي او آیکن چې دی دا صرف د یو پروګرام چې موږ تاسو څومره پروګرام په خپل کمپیوټر کې انسټال کړي وي د هغې سیمبول یا نښې ته ویل کېږي سیمبل نو ګورئ دا ډیسکټاپ آیټم په دوه برخو تقسیم شوي دي چې مطلب عمومي خو ټول آیکن لري لکه موږ یو فولډر ولرو هغه هم آیکن لري خو ځینې دي کې ډایرکټ آیکن دي لکه مثلا دا ریسایکل بن یو آیکن دی ډبل کلیک ورباندې وکړئ تاسو ته ریسایکل بن راخلاصیږي نو موږ تاسو سره دا ډیسکټاپ آیټم دي په دوه برخو تقسیم شوي یو ته فولډرز ویل کېږي چې مطلب د دې داخل کې موږ خپله ډیټا یا سټوریج یا معلومات څه کوو ذخیره کول بل آیکنز دي چې هغه د پروګرام سیمبول دی نو فولډر خپله حقیقت کې آیکن لري نو ډیسکټاپ آیټم په دوه برخو تقسیم شوي فولډر او آیکنز دې نه وروسته کې لاندې دلته موږ او تاسو داسې د رو بیس کې یا هاریزنټلي تاسو ته ویم یو دلته یو برخه ده دې برخې ته ویل کېږي ټسک بار زه به داسې وکړم دا برخه به لږ ذره دې نه دا لاګ به ختم کوم داسې به تاسو ته شو لکه دا برخه دا حصه دې حصې ته ویل کېږي ټسک بار ټسک
ټاسک انګلیش کې جابس ته ویل کېږي که نه وظیفې ته ویل کېږي. ټاسک بار مطلب زموږ څومره کارونه چې زموږ تاسو په کمپیوټر کې روان دي آنلاین هغه ټول هم د ټاسک بار کې د هغه پروګرام موږ سره راخلاص وي او هر څه همدلته روان وي. لکه موږ سره دا ریکارډ روان دی دلته معلومیږي چې ریکارډ روان دی. لکه موږ تاسو دا نوټ خلاص کړی دلته په ټاسک بار کې د دې لپاره آیکن راغلی دی. ساعت دلته معلومیږي زموږ تاسو د کمپیوټر ژبه انګلیش ته. نو دا ټاسک بار شو. بیا خپله دا ټاسک بار تقریبا د شپږو حصو نه یا پارټس نه موږ تاسو سره جوړ شوی دی او یو حصه غواړم تاسو ته معرفي کړم. اول دغه برخه ده دا کوم چې دا وینډوز کی ده یا وینډوز بټن ده نو دې ته ویل کېږي وینډوز لوګو. وینډوز لوګو یا د وینډوز نښه او ځینې کسان ورته وینډوز بټن وایي هم صحیح ده ځکه دا د بټن وظیفه هم لري. کلیک ور باندې وکړئ تاسو ته سټارټ مینو راخلاصېږي. رایټ کلیک وکړئ بله مینیو تاسو ته خلاصېږي. نو وینډوز بټنز دې ته وینډوز بټن یا وینډوز لوګو ویل کېږي. په دې ټاسک بار کې موږ تاسو خبرې کوو. ټاسک بار کې بله ساحه ده چې دا دلته کې یو څو آیکنې راغلي دي پکې. دا هغه آیکنې وي چې تاسو خپله په کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ بای ډیفالټ دلته دا وي. دغه نور خو مونږ دلته راورسي بای ډیفالټ د کمپنۍ نه هم دلته وي. نو دغې برخې ته ویل کېږي کویک لنچ. نو دې ته کویک لنچ ساحه ویل کېږي. لکه دا آیکنې چې مونږ تاسو ته ښکاري دا یو څو دانې. کویک لنچ مونږ څنګه پیژنو دلته ګورئ مونږ تاسو سره نور آیکنې هم راغلي دي. دا څومره چې دا آیکنې راغلي چې مونږ تاسو یو پروګرام غواړو چې روزانه استعمال ولري ډیلی یوزیج ولري هر ورځ هماغه پروګرام کې کار کوو نو هغه مونږ د کویک لنچ ته راوړو تر څو هغه کویکلی لنچ شي یا راخلاص شي مونږ تاسو ته. نو بیا راځم درېیمې حصې ته. درېیمه حصه مونږ تاسو سره دغه حصه ده لکه مونږ سره دا نوټ پاډ راخلاص کوم پروګرامونه چې تاسو راخلاصوئ لکه زه دلته راځم د وورډ پروګرام راخلاصوم یا داسې نور نو دلته کې اتومات جمع کېږي او داسې په قطار سره دلته مخته ځي. نو دې برخې ته ویل کېږي اوپن پروګرامز یا لنچ پروګرامز. نو اوپن پروګرامز په نوم باندې ده او دې کې څلورمه حصه مونږ تاسو سره دغه وړه حصه ده کوم چې تاسو داسې مثلث شکل کې ښکارېږي داسې دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته کې به یو څه آیکنې راځي. دا چې دا آیکنې څه وظیفه لري څه کار لري دې باندې به وروسته درسونو کې کار کوو. صرف غواړم دا ساحه تاسو ته معرفي کړم. دې برخې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا مطلب د نوټ ساحه یا که تاسو زه داسې وایم نویګیشن. دا برخه نویګیشن ایریا دې ته ویل کېږي. نیویګیټ کوي هغه پروګرامونه چې کمپیوټر هغې کې موشکل ګوري هغه بیا دلته کې راغورځوي. دلته لکه تاسو یو انټي وایرس انسټال کړئ په کمپیوټر کې هغه انټي وایرس بار تاسو میسج درکوي نو هغه د انټي وایرس کوم هغه آیکن چې وي دلته د نیویګیشن ایریا ته راځي نو دې د نیویګیشن ایریا ویل کېږي. دا چې نیویګیشن څه دي دې باندې به وروسته موږ تاسو بیا کار کوو. بله ساحه د دې نیویګیشن نه دې خوا چې څه آیکنې جمع شوي دي لکه موږ سره ګوري دا وای فای نښه وي دا بیټري نښه شوه دا ساوند شو مطلب دا لنګویج شو ډیټ اینډ ټایم شو همدارنګې دلته میسج ایریا شو. نو دغه ساحې ته په عمومي شکل باندې نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. نوټیفیکیشن مطلب دلته مونږ ته نوټیس راځي نوټونه راځي چې مطلب کمپیوټر کې دې برخه کې پرابلم دی یا کله تاسو غواړئ دا ډیټ وګورئ نو دلته دا د ډیټ اینډ ټایم برخه ته راشي تاسو وایي چې ټیوزډے ډیسمبر 17 2019 نو داسې لکه ژبه تاسو چینجوئ نو ما سره انګلیش پښتو دري داسې نورې ژبې چې وي دې نه تاسو چینجولی شئ. نو دې ساحې د نوټیفیکیشن ایریا یا د معلوماتو برخه ویل کېږي. او یو بله ورکو چې ساحه ده چې شپږم نمبر ده هغه دلته کې کله چې تاسو داسې کلیک وکړئ د ګورئ ډیسکټاپ کې چې هر څه راخلاص وي هغه به هایډ شي. نو دې ته ویل کېږي پیک. پیک انګلیش کې مطلب هایډ ان شو معنا ورکوي. هایډ ان شو هایډ ان شوز مطلب دا ډیسکټاپ راته هایډ کا او شو یې کا. دا تاسو دې ځینې هم کولی شو کله کیبورډ کې د وینډوز بټنه سره د ام تاسو پریس کړئ نو تاسو کولی شئ چې مطلب راشي در سره بیرته کې ایسته شي. ښه نو دا موږ تاسو د زموږ د ټاسک بار تشریح شو صحیح شو. آیکن تاسو هم وپېژندل. اوس یو څو خبرې نورې موندېږي دي دا اوله ورځ زموږ تاسو عموما معرفي وي انټروډکشن وي نو راځو موږ تاسو سره په دې ډیسکټاپ کې یا ایکسپلورر کې درې برخې خو وشي څلورمې برخې ته راځو. څلورمه برخه په ډیسکټاپ کې موږ تاسو سره بیکګراوند وي.
بیک ګراوند مطلب دا کوم چې تاسو سره هر څه شاته پاتې کیږي لکه کولی ډس پی سي را خلاصوئ شاته زموږ تاسو بیک ګراوند پاتې شوه په دې کې که پکچر وي که رنګ وي که هر څه وي په عمومي شکل دې ته څه ویل کیږي بیک ګراوند چې کوم شاته دي د دې شاته تاسو مثلا کولی شئ چې هر څه وګورئ نو بیک ګراوند د شاته برخه کوم کې چې موږ تاسو سره تصویر دی یا د تصویر په ځای یو کالر وي نو دا به بیا تاسو پرسونالایزیشن کې موږ تاسو بیا دلته وایو چې د دې په ځای موږ تاسو داسې بیک ګراوند هم راوستلی شو او که وغواړو فار ایگزامپل د دې په ځای موږ تاسو یو سمپل کالر یو رنګ هم راخیستلی شو نو دغه ساحې ته چې دا کوم کې رنګ راځي دا کوم کې موږ تاسو دا تصویر راځي دې ته بیک ګراوند ویل کیږي او چې کوم تصویر موږ تاسو دې باندې ولګو هغه تصویر ته وال پیپر ویل کیږي څه ورته ویل کیږي وال پیپر نو هغه پکچر ته موږ تاسو بیا وال پیپر وایو چې دا ټول موږ تاسو سره د ایکسپلورر کې موجود دي نو زه به راشم پنځمې برخې ته پنځمه برخه چې کله تاسو د ډیسکټاپ باندې ښي کلیک وکړئ رایټ کلیک وکړئ نو دلته کې موږ تاسو سره یو مینیو راځي او دغه مینیو ته ویل کیږي کانټیکسچوال مینیو کانټیکسچوال مینیو او دلته چې ما کابل کې موږ ګورو اکثره کسان ورته پاپ اپ مینو وایي ښه پاپ اپ مینو ورته وایي چې کوم معنا نه لري دا پاپ اپ څه معنا نه لري ولې کانټیکسچوال په کمپیوټر ساينس کې دې ته څه ویل کېږي کانټیکسچوال مینیو دې کې زموږ تاسو کانټیکسټ وي لکه ریفریش شو د ایکنو د دې نورو حصو ترتیب شو نظم شو نو دې ته کانټیکسچوال مینیو ویل کېږي نو او چې کله تاسو رایټ کلیک کوئ هیڅ هم نه راځي مطلب ډیسکټاپ کې نور څه نشته دی نو زموږ تاسو په د ایکسپلورر تقریبا د 15 برخو نه جوړ شوی دی څو برخو نه جوړ شوی 15 نو دا موږ تاسو د انټروډکشن شو اوس به راشم نن به زه تاسو ته شټ ډاون کمان باندې هم کار وکړم چې شټ ډاون څه دی او داسې سټارټ کمانډز نو کمپیوټر چې دی لکه تعریف کې موږ تاسو ویلي چې دا یو الکترونیک ډیوایس دی خو الکترونیک ډیوایس پاکې دا بیا ډیجیټل ماشین دی موږ ټول دا ماشینونه چې ګورو بازار کې یا هر ځای کې دا دوه قسمه دي یو ته انالاګ ویل کېږي انالوګ یا انالاګ او بل ته ویل کېږي ډیجیټل مطلب اتوماتیک او کوم چې انالاګ دی هغه مطلب سمپل چې د کوم شاته پروګرام نه وي نو زموږ تاسو د کمپیوټر چې دی دا ډیجیټل ماشین دی کوم ډول ماشین دی کمپیوټر نو ډیجیټل نور ماشینونه هم شته بازار کې مختلف قسمه لکه ستاسو سره ډیجیټل کمرې دي لکه پروجیکټر دی دا ټول موږ تاسو ډیجیټل ماشینونه دي نو ډیجیټل ماشین کې خبره دا وي چې د دې شاته څه پراته وي د دې شاته هارد ډیسک پروت وي هارد ډیسک یعنی حافظه پراته وي ریم پکې پروت وي موقتي حافظه او پروسیسر نو کوم ماشین چې دا څلور حصې ولري هغې ته ویل کېږي ډیجیټل او که دا څلور حصې ونه لري هغې ته ویل کېږي موږ تاسو سره انالوګ یا سمپل ماشین نو ګوري کمپیوټر ډیجیټل ماشین دی نو ډیجیټل ماشین کې یو پرابلم دا وي چې هغه موږ تاسو داسې نشو کولی چې دا پاور بټن باندې روښانه هم کو بیرته بند هم کو ډایرکټ یا ډایرکټ د دې لاین یا کیبل وباسو دا دې بند شي کلوز دي شي چې یعنې آف دي شي که چېرته موږ تاسو داسې وکړو احیانا زموږ تاسو یا هارد ډیسک کې مشکل راځي یا پروسیسر کې مشکل راځي یا رام کې مشکل راځي یا سکرین کې مشکل راځي ځکه د دې شاته پروسیسنګ روان دی کارونه روان دي لکه زه تاسو دلته مثال درکړم ټاسک منیجر کې به زه دلته راشم سرویسز ته نو ګورئ دلته وګورئ سی پی یو کارونه روان دي فعالیت روان دي میموري کې یو څه خبر روان دي ډیسک کې دا ګوري اوس که دفتن زه دا پاور بټن د کمپیوټر داسې پریس ونیسم داسې فشار ورته ورکړم نو زموږ دا کمپیوټر به خاموشه شي بند به شي خو چې دوباره یې روښانه خامخا به دی کې پرابلم راغلی وي ځکه دا ډیجیټل ماشین دی نو ډیجیټل ماشین چې کله تاسو بندوئ هغه به د پاور بټن په واسطه باندې نه بندوئ تنها روښانه کوو یې چې غواړو چې هغه موږ تاسو سره آن شي نو به تاسو کمپیوټر نه څه پریس کوو پاور بټن نو پاور بټن دا یو داسې شکل لري په ټولو کمپیوټرو کې دا یو بټن چې کوم ده څه به لږ نږدې کړم داسې سکرین کې درته اوچت معلوم شي وګورئ چې کله دا سټارټ مینو ته راشي دغه یو نښه ګورئ دا سمبول دا پاور بټن د کمپیوټر په ټولو کمپیوټرو کې همدغه نښه لري داسې یو سرکل شانته او بله نه داسې یو تیر غوندې راغلی وي نو کله چې تاسو کمپیوټر باندې روښانه کوئ هغه که هر ډول کمپیوټر وي که ټچ وي که ساده وي بس پاور بټن پریس کړئ نو خپل هغه اتومات چالان شي
خو د بندولو لپاره بیا موږ تاسو کمپیوټر د سیستم نه بندو، یعنی مطلب د وینډوز نه بندو، ځکه چې دا ډیجیټل ماشین دی، دا چې کله بندېږي اول ټول خپل پروګرام خپل پروسیسینګ کلوز کړي، بیا هغې نه وروسته بند شي. نو ځکه تاسو دا خبره یادونه ما ډېره وکړه، ډېری کسان داسې وي وینډوز کې وایي زما وینډوز یو هفته هم کار نه کوي. هغه مطلب عادت داسې وي چې بس دا لیډ را بند کړي، دا پاور کله چې کمپیوټر بندوي دا پاور بټن پریس کړي او خلاص شي. نو کمپیوټر هغه پروسیسینګ هر څه نیمایي کې پاتې شي او هغې کې پرابلم رامنځته شي. نو د بندولو لپاره بیا موږ تاسو دا پوینټر خو تاسو ته معرفي شو، راځو دلته د سټارټ مینو باندې داسې کلیک کوو، د پاور بټن باندې کلیک کوو، دلته شټ ډاون باندې کلیک کوو، زموږ کمپیوټر څه کېږي بندېږي. نو له دې ځای نه بندو، همیشه موږ کوشش کوو کمپیوټر له دې ځای نه بند شي، د پاور بټن نه باید بند نه شي. خو یو نیم وخت داسې راځي چې کمپیوټر هینټ وي جام پاتې کېږي، نو بیا موږ مجبور یو پاور بټن نه بند کړو، نو هغې وخت کې بیا کولی شو. نو شټ ډاون باندې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر بندېږي. دا یو طریقه د بندولو شوه. دویمه طریقه دا ده چې تاسو به کیبورډ ته راشئ. دا زموږ تاسو سره سکرین کې کیبورډ دی، الټ او د دې 4 نه بره موږ تاسو سره په کیبورډ کې F4 وي، کوم بټن وي F4. نو کیبورډ چې الټ F4 داسې پریس کوئ، اول بس تاسو دا خلاص شوي پروګرامونه ټول درته وایي چې دا سیف که ما سره سیف شوي لا نه دي، او بیا ته غواړي چې کمپیوټر دې بند کړي، نو تاسو ته به دلته شټ ډاون وینډوز راشي او دې کې به شټ ډاون تاسو د لیسن انتخاب کوئ. اوکې چې کله تاسو کلیک کوئ مطلب چپ کلیک لیفت کلیک ستاسو کمپیوټر به بند شي. نو دا دویمه طریقه د بندولو شوه موږ تاسو سره. درېیمه طریقه دا ده چې تاسو غواړئ چې مطلب د کمپیوټر خپله یو کوډ ورته جوړ کړي، د هغه کوډ باندې کلیک کوئ تاسو سره به کمپیوټر خلاصېږي. نو راځو زه تاسو سره ورکوټ شانتې کوډ باندې کار کوم. نو کوډ دا یو دی، ښه کوډ کې سهولت دی. سهولت څنګه دی؟ فار ایگزامپل موږ دفتر کې یا کور کې یا بل ځای کې کمپیوټر استعمالوو، غرمې 12 بجې کېږي، د لمونځ او ډوډۍ دې شیانو وخت کېږي. ته وایې چې زما کله 12 بجې کېدلې دا کمپیوټر دې خپله بندېږي اتومات، زه ضرورت نه لرم چې زه دا بند کړم، اوس خپله دې بند شي، ریسټارټ دې شي دا کمپیوټر، یا دې بند شي یا دې ریسټارټ شي. نو اتومات دا کار بیا موږ تاسو سره په کمپیوټر کې دې لپاره دلته کمانډ یا آپشن یې نشته. نو دې لپاره موږ خپله یو طریقه کوو چې هغې ته ویل کېږي کوډینګ. نو کوډینګ لپاره به داسې کوو چې موږ اول کریټ کړو یو شارټکټ دا شارټکټ به جوړ کړو او شارټکټ کې به دا کوډ ولیکو، لکه موږ کمپیوټر بندو شټ ډاون -S-T همدارنګې 0 یا د دې په ځای وخت ورکړه 10 منټه وروسته، نیم ساعت وروسته، 10 منټه وروسته. نو دا یو کوډ دی. خو د دې لپاره طریقه کار دا ده، موږ تاسو دلته یو مینیو ویلې، هغې ته کانټکسچوال مینیو ویل کېږي. رایټ کلیک چې وکړي دا مینیو راځي، نیو ته به راشو، شارټکټ باندې به کلیک وکړو. نو دا خو ساده خبرې دي، تاسو څه ناسه بلده میاستئ ورسره. نو دا شارټکټ چې راغی، دې شارټکټ کې به تاسو داسې ولیکئ چې شټ ډاون هایپن یعنې منفي علامه S-T او 0. دا کوډینګ دی. ښه لکه موږ وایو چې دا کوډینګ څه دی، اوس دا یو کوډ دی موږ تاسو سره چې موږ خپله وکړو او د دې په تور به کمپیوټر څه کېږي بندېږي. نو شټ ډاون راته بند که، -S مطلب دا د شټ ډاون مخفف دی، او T مطلب ټایم دی، او دا منفي څه کار کوي؟ منفي تاسو ته کمپیوټر بندوي. او که د دې په ځای جمع ورکړي بیا جمع را خلاصوي، خو جمع دلته موږ تاسو سره کوم هدف نه لري. او دغه ځای کې تاسو وخت ورکړئ، فار ایگزامپل 10 دقیقې. نو ګوره شټ ډاون به ولیکئ، یو سپیس به د کمپیوټر نه واخلئ، سپیس بټن خو تاسو پیژنئ، کیبورډ کې دې ته څه ویل کېږي؟ سپیس بټن ویل کېږي. نو سپیس چې پریس کوئ -S به ولیکئ -T او 10 او دا به نیکسټ کې داسې. نو دا زموږ تاسو سره په همدې نوم باندې صف دی، بل نوم باندې صف دی، دا نیم دی، دا مطلب فرینډلی نیم دی، تاسو هر یو نوم دلته ورکولی شئ. دا به فینش کړئ، تاسو سره به یو شارټکټ جوړ شي. اوس دا شارټکټ باندې لږ نور هم کار کوو، دې باندې رایټ کلیک کوو، پراپرټیز ته راځو، پراپرټیز کې به چینج آیکنز ته راشو او دا به داسې اوکې کړو، او دلته کې به موږ تاسو دې لپاره یو آیکن هم ولګو، اپلای اوکې. نو ګورئ موږ تاسو سره شټ ډاون لپاره خپله یو پروګرام موږ جوړ کړې. اوس چې اینی ټایم دې باندې داسې رایټ کلیک وکړئ، اوپن چې کله کې ډایرکټ به ستاسو کمپیوټر بند شي، یا که څومره وخت هم ورکړي هماغومره وخت وروسته به بند شي، او یا دې باندې ډبل کلیک وکړئ ستاسو کمپیوټر به څه کېږي؟ بندېږي. نو زه فی الحال دې باندې کلیک نه کوم، ما سره ریکارډ روان دی، تاسو بیا وګورئ. صحیح ده؟ همدا به جوړ کړئ، ډبل کلیک کوئ، دې په واسطه باندې به کمپیوټر څه کېږي؟ بندېږي. نو دې کې سهولت دا ده چې تاسو کمپیوټر ته وخت ورکوئ چې دومره وخت وروسته ته خپله بند شه.
لکه اوس کمپیوټر ته ناست دی پوهېږي چې مطلب یو ساعت وروسته زه کمپیوټر نه اوچتېږم یو بل کار پسې ځم ډوډۍ ته ځم لمونځ ته ځم بل کار پسې ځم نو ته بس څه وکړه د شارکټ جوړ کړه او دې کې ټایم ورکوه دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته راشئ نو موږ تاسو ته د دې دا کوډ دلته ښودل کېږي ستاسو پام دی دغه وخت بس بدلوه 10 منټه دي سبا غواړي 10 منټه وروسته دې بند شي نو دا وخت ورته بدلوه او نور هم دا ایکن تاسو سره موجود دی ډبل کلیک کوه اتومات بس ستا کمپیوټر څه کېږي بندېږي به بس 20 منټه ورکړه خلاص دوم دې لپاره دی نو داسې نورې طریقې هم شته چې موږ کمپیوټر د هغې په ترو باندې بند کړو لکه دلته کې موږ تاسو مخکې رایټ کلیک کوو پاور بټنز ته تلو که نه او پاور بټنز کې موږ څه کار کوو شټ ډاون باندې کلیک کوو کمپیوټر بند اوس که همدې په وینډوز 10 کې سهولت دی دلته رایټ کلیک وکړه د لیفټ کلیک په ځای رایټ کلیک وکړه یو بله مینیو خلاصېږي دې ته کویک اکسس مینیو ویل کېږي دلته شټ ډاون برخه ته راشه دې ځای نه هم شټ ډاون کولی شي نو دا به مختلفې طریقې موږ ځکه ښیو په کمپیوټر کې کسانو ته چې مطلب که یو طریقه کار ونه کړي بل ځای ته لاړ شه که هغې کار ونه کړي بل ځای کې کمپیوټر کې سهولت همدغه دی چې ته یو کار له څو ځایونو نه کولی شي یو موضوع له څو ځای نه حل څو برخو نه حل کولی شي نو دلته شټ ډاون باندې کلیک وکړئ هم تاسو سره څه کېږي شټ ډاون کېږي او یا رایټ کلیک په دې سکرین باندې وکړه دلته تاسو سره پاور مینیو راځي دې ته څه ویل کېږي پاور مینیو نو دلته کې هم شټ ډاون شته فول شټ ډاون دی او هایبرډ شټ ډاون دی دا چې هایبرډ شټ ډاون څه دی او فول څه دی دې باندې کار کوو فول شټ ډاون چې دی لکه ستاسو کمپیوټر مکمل بندېږي هر څه چې پکې وي بند به شي هایبرډ شټ ډاون داسې بندوي ستاسو د کمپیوټر چې دا کوم ستاسو داسې خلاص شوي پروګرامس وي په دې باندې تاثیر نه لري چې بیرته کمپیوټر روښانه کړي دا خلاص پروګرام به دې همدغسې خلاص پاتې وي هغې کې به بیا مغزي نه کار شروع کړي نو دې ته وایي دا زموږ تاسو سره د شټ ډاون برخه کې څه ناڅه خبرې شوي اوس که احیانا موږ تاسو ته ضرورت پیښیږي چې موږ کمپیوټر مکمل بندو نه شټ ډاون کوو یا نه شټ ډاون مطلب آف کمپلیټلی آف ستاسو کمپیوټر مکمل بندېږي اوس که تاسو سره ضرورت پیښیږي چې نه کمپیوټر بس غواړم چې ریسټارټ شي یو ځل دې بند شي بیرته دې اتومات راخلاص شي نو بله موضوع موږ تاسو سره ریسټارټ ده د ریسټارټ هدف دا دی مطلب ریبوټ کمپیوټر خپله بند که کمپیوټر ته خپله وی چې بند شو بیرته راخلاص شه دا څه لپاره موږ تاسو کوو زه به تاسو داسې مثال درکړم ګوره زه دا وینډوز ال بټن پریس کوم نو ګوره دې برخې ته چې کمپیوټر بند شي بیرته روښانه شي دې برخې ته چې راشي تاسو نه به پاسورډ غواړي اوس ته وایې چې بس برق نه ځي کمپیوټر چارج لري څه پرابلم نشته زه خپل مشکل حل کوم بیرته چې راځم کمپیوټر دې بند نه وي صرف د ریسټارټ شي بس دې کې به ډایرکټ زه کوډ واچوم او د کوډ نه وروسته زه به خپل کارونه مخته وړم یا کله کله داسې کېږي چې تاسو په کمپیوټر کې یو نوی سافټویر یو نوی پروګرام انسټالوئ نو نوی پروګرام اکثره نوی سافټویر چې موږ انسټال کړو هغه وخت پورې کار نه کوي تر څو ته کمپیوټر د ریسټارټ نه کړي نو لازمي به یو ځل خپل کمپیوټر څه کوي ریسټارټ کوي دا ریسټارټ والا آپشن چې دی دا موږ سره موبایلونو کې مشته دی دا سمارټفونو کې مشته دی کله کله داسې کېږي ته په موبایل کې کار کوي جام پاتې شي سلو کار کوي نو موږ څه به یې وکړو کمپیوټر هغه موبایل به ریسټارټ کړو یا یو بل خبر دا د موبایل ټکنالوژي کمپنیانې وایي تاسو په 4 ساعتونو کې حتما یو ځل خپل هغه څه کوئ کمپیوټر خپل موبایل ریسټارټوئ ولې چې هغې به بیټري نه نو دا موږ تاسو سره د ریسټارټ خبره شوه ریسټارټ هم په همدغه څو طریقو باندې کېږي نو انشاءالله بل درس کې به بیا ریسټارټ او دا پاور مینیو مکمل ور باندې کار وکړو نن هم دومره بس دی صحیح ده